قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي زموږ هیله ده، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې هم په تن ولرئ. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په چوپړ کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه هم ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د خاوند حقوق په ښځې باندې، چې د خاوند حقوق په ښځې باندې کوم دي او د مسلمانې ښځې صفتونه څه دي. اوس چې د ښځې په ذمه باندې چې څومره حقوق د خاوند دي، د هغې ټول په تفصیل سره بیانول البته په یو خپرونه او دوه خپرونو درې خپرونو کې نه کیږي. دا ډیر مشکل کار دی، خو زه به دا خپرونه په هغه اهم حقوقو باندې وچلوم چې کوم هغه عمده او اساسي حقونه د خاوند دي په ښځو باندې. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د نیکې ښځې 5 صفات بیان کړي دي او دا یو معیار قایم کړی دی چې نیکه او دینداره ښځه هغه ده چې په هغې کې دا 5 صفات موندلی شي. په هغې ښځې کې چې دا 5 صفات چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته په خپل احادیثو او لارښوونو کې بیان کړي، په هغې کې دا صفات نه وي، نو هغه ښځه کامله او مؤمنه مسلمانه ښځه نشي کیدلی. اول صفت د مسلمانې ښځې دا دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیان کړی ان امرها اطاعته. د ټولو نه اول سبق مسلمانې لور ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورکړی که ستا د ژوند ملګری ستا خاوند تا ته څه حکم درکوي نه اطاعت کوه، خو دا په دې شرط باندې چې په کوم سی باندې د ستا خاوند تا ته امر کوي د هغه شي نه الله رب العزت ته نه وي منع کړي. نو که د خاوند په اطاعت کولو کې د الله حکم ماتېده، نو بیا د خاوند اطاعت جائز نه دی. مثلا خاوند ښځې ته وایي چې ته د نامحرمه سړو سره کینه او یا د ګناه په مجلس کې شرکت وکړه، په دې باندې مجبوره کړي، یا بې پردې ته د کور نه بهر ووځه، نو په داسې قسمه د ګناه په کارونو کې د ښځې اطاعت د خاوند نه دا لازمي نه دی، بلکې ښځه به په داسې کارونو کې د خپل خاوند نه سرغړونه کوي. لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق. خو زما خویندې، د دې خبرې پوره کوشش کوئ چې د خپل خاوند هر جایز خبره تاسې ومنئ، د هغه د منشا مطابق د وخت تېرولو کوشش کوئ، د خپل ټول سکون ټول قربان، یعنی خپل چین او سکون ټول د خپل خاوند نه تاسې قربان کړئ. بیا تاسې وګورئ چې په ښځه او خاوند کې څنګه محبت پیدا کیږي. بیا لکه څنګه چې متل دی فرمایي بیا به یک جان و دو قالب وي، یو دماغ او 2 جسمونه به وي، یوه بیماری او 2 علاجونه به وي، یوه پریشانی او 2 دعا غوښتونکي به وي، یو کار او 2 سوچونه به وي، یو غم او 2 برداشت کوونکي به وي، یوه خوشحالي او 2 خندیدونکي به وي. نو ښځې ته دا په کار ده چې د خاوند د خوشحالېدو سره خوشحالي زده کړي، د هغه د غم سره غمجن کیدل زده کړي. دا نه چې کله خاوند غمجن وي او دا پې خاندي، او دا هم نه چې کله خاوند خوشحاله وي او دا غمجنه وي، بلکې د خاوند خوشحالېدلو سره د خوشحالي زده کړي او د هغه د غم سره د غمجن کیدل زده کړي. حضرت ابودرداء رضی الله عنه خپلې ښځې ته نصیحت کوي او ورته وایي که زه دې ناراضه وکتم نو راضي کومې، او که ته مې ناراضه وکتلې تا به زه راضي کوم. نو قدرمنو اوریدونکو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ښځې اولنی صفت دا بیان کړی دی که خاوند هغې ته څه حکم وکړي نو هغه د خپل خاوند حکم مني، ځکه چې الله رب العزت خاوند مشر او امیر مقرر کړی دی او ښځه یې ماموره کړې ده. لکه چې فرمایي الرجال قوامون علی النساء، سړي په ښځو باندې نګران او منتظم دي. له بده مرغه نن په دنیا کې دا پروپاګنډ دی چې ښځه محکومه جوړه کړې شوې، سړي دپاره برتري قایمه کړې شوې، ښځه قیدي او بندي ده. حالانکې مسلمانانو ورونو، خبره صرف د پوهېدو ده چې موږ پوه شو چې اصل واقعیت څه دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا فرمایي چې کله تاسې په یو سفر کې روانیږئ 2 کسه 3 کسه، نو ځان ته به په هغه سفر کې یو امیر او یو مشر ټاکئ چې ستاسې د سفر انتظام وکړي چې ډېر لنډ سفر هم وي. دا خو لا پرېږده چې په یو کورنۍ کې ډېر یو اوږد سفر او یو اوږد ژوند تیروي، نو دلته خامخا یو امیر او یو مشر ته ضرورت شته دی. که په دې کورنۍ کې مشر او امیر نه وي، نو په دې کورنۍ کې به ډېره سخته بدنظمي راشي او روزانه به په دې کورنۍ کې پریشانی او غم وي. نو صرف دلته
د سړي قوام یا د سړي مشرتوب په ښځې باندې د انتظام دپاره دی، دا نه چې هغه په کور کې محکومه وي او هغه په کور کې بندي او قیدي وي. او که په کور کې ښځه مشره شي یا په ټولنه کې ښځه مشره وي، رسول الله فرمایلي لن یفلح قوما ولو امرهم امرأة، هغه قوم به هیڅ چیرې کامیاب نشي چې د هغو مشره هلته ښځه اوسیږي، یا دا مطلب چې خپلو امورو مشره یوه ښځه جوړه کړې وي. همدارنګه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا کان امراؤکم خیارکم، چې کله ستاسو امیران په ستاسو کې د ټولو نه غوره وي، و اغنیاؤکم سمحاؤکم، او ستاسو مالداران خلک سخیان وي، و امورکم شورا بینکم، او ستاسې کارونه په خپل منځ کې مشورې سره پوره کیږي، فظهر الارض خیر لکم من بطنها، نو بیا د ځمکې شا ستاسو دپاره ډیره غوره ده د ځمکې د خیټې او د منځ نه. او همدارنګه فرمایي و اذا کان امراؤکم شرارکم، که ستاسې مشران د ستاسو بدترینه خلک وي، و اغنیاؤکم بخلاؤکم، او ستاسې مالداران او مشران هغه بخیلان او بدبخته وي، و امورکم الی نسائکم، او د ستاسې امور یعنی څه مطلب د ستاسې کارونه ټول ښځو ته سپارل شوي، نو فبطن الارض خیر لکم من ظهرها، بیا د ځمکې خیټه ستاسې دپاره د ځمکې سر نه ډیره غوره ده، چې تاسې په ځمکه کې هغه ډېر غوره دی ستاسې دپاره. نو قدرمنو اوریدونکو، تاسې د دې رسول الله د ویناو نه اندازه ولګوئ. هر کله چې یوه ښځه د یو وړوکي کور مشره نشي جوړېدلی، نو د پوره ملک مشر یا د پوره جامعې او د ټولنې مشره به څنګه جوړه شي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بل حدیث کې د خپل فرمایي چې حضرت عایشه رضی الله عنها د رسول الله نه روایت کوي، پیغمبر علیه السلام فرمایي که ما یو انسان ته حکم ورکولی چې هغه بل انسان ته سجده وکړي، نو ما به ښځې ته حکم ورکړی وی چې هغه خپل خاوند ته سجده وکړي. لو امرت احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. په ښځې باندې داسې اطاعت ضروري دی چې د دې خاوند د دې قابل دی چې حتی ښځه هغه ته سجده وکړي، خو چونکه سجده غیر د الله رب العزت نه بل د چا لپاره جایز نه ده، نو د دې وجې نه داسې حکم رسول الله نه دی ورکړی. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې فرمایي لو ان رجلا امر امرته ان تنقل حجرا من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لکان حق لها ان تفعل. که یو سړي خپلې ښځې ته دا حکم ورکړی وی چې هغه دې د سور غره نه کاڼی ویسي تور غره ته او د تور غره نه دې راوړي سره غره ته، نو ښځې ته دا لازمه ده چې دا کار باید وکړي. دا رسول الله د مثال په طور باندې ارشاد فرمایلی دی. بالفرض ویلي خاوند خو هیڅکله دا کار په خپلې ښځې باندې نه کوي، دا مشقت والا کار، خو صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلي چې د ښځې اطاعت د خاوند نه دا ډیر لازم دی چې باید تل لپاره د خپل خاوند اطاعت وکړي. اوس هغه ښځه چې د خپل د خاوند اطاعت کوي، الله دې ته څه اجر ورکوي که نه؟ هر کله چې د ښځې په ذمه شریعت داسې اطاعت ایښودی، نو په دې باندې الله رب العزت هغه ته اجر و ثواب هم ډېر ورکوي. حضرت ام سلیم رضی الله عنها نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل کومې ښځې وفات چې په داسې حالت کې وشي چې د هغه نه د هغه خاوند راضي وي، نو هغې ته جنت واجب دی، هغه به جنت ته ځي. یعنې ښځه وفات شي او د هغې نه د هغه خاوند راضي وي، هغه ښځه به الله جنت ته بیوي. او کومه ښځه چې وفات شي په داسې حالت کې چې د هغې نه د هغه خاوند ناراضه وي، نو هغه ښځه به جهنم ته ځي. دغه شان په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د نارینهو په نیکیو کې ښځې ته هم حصه میلاویږي، یعنی کم نیک کارونه چې نارینه کوي، الله رب العزت به د هغو په ثواب کې زنانه هم شریکوي. حضرت اسماء بنت یزید رضی الله عنها د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضره شوه او د قاصد په طور رسول الله ته ویل چې زه د ټولو د ښځو نماینده تاسو ته راغلی یم، او داسې رسول الله ته وفرمایل چې بېشکه الله رب العزت تاسې ښځو او نارینهو ته نبي او پیغمبر راستولی یاستئ، خو کومه چې موږ ښځې یاستو هغه موږ په تا باندې او پر الله رب العزت باندې ایمان راوړی دی، خو موږ ښځې په کورنیو کې پابند یو او زموږ سړي په موږ باندې خپل خواهشات پوره کوي، د دوی اولادونه موږ په خپلو خېټو کې اوچتوو. د دې ټولو خبرو باوجود سړي بیا هم د ډیرو ثوابونو لایق دی یا د ډیرو ثوابونو په کارونو کې زموږ نه وړاندې دي، ځکه چې هغوی د جمعې منځونه کوي، جنازې ته ځي، د مریضانو عیادت کوي، جهاد کوي، حج کوي او عمرې کوي، او موږ د دوی په کورنیو کې د دوی د مال او د دوی د بچیانو حفاظت کوو. آیا الله رب العزت به موږ ته کوم ثواب راکړي که نه؟
د دې ښځې دا عجیبه او ناشنا سوال پیغمبر علیه الصلاة والسلام واورید. پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو په طرف متوجه شه او داسې وفرمیل آیا تاسو د دین په باره کې د دې ښځې نه زیات ښه سوال د چا نه تاسو اورېدلی؟ صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین وفرمیل چې د الله رسوله موږ ته خو هم خیال نه و چې یوه ښځه دې داسې سوال وکړی شي. دا خو لا پرېږده چې د دې تصور موږ هم نه کوو. د دې نه پس پیغمبر علیه السلام حضرت اسما رضی الله عنها ته وفرمیل او هغې ته متوجه شه چې دا خبره په غور سره واوره او پوه شه کومو ښځو چې ته رالیږلی هغوی ته هم دا خبره وکړه چې د ښځې خپل خاوند سره ښه سلوک کول، یعنی کومه ښځه چې خپل خاوند سره ښه رفتار او ښه سلوک او ښه اخلاق کوي او ښځه چې د خپل خاوند خوشحالي لټوي او په دې باندې عمل کوي د دې ټولو د ثواب برابر دی. یعنی ښځه نارینه که په دنیا کې په خپل ژوند کې حج کوي، عمرې کوي، جهاد کوي، د جمعې په منځونو کې اشتراک کوي، خو هغه ښځه چې د خپل خاوند اطاعت کوي، د خپل د خاوند رضا لټوي، الله رب العزت به د هغه نارینهو نه دې ښځې ته ډېر زیات ثواب ورکوي. خو له بده مرغه چې نن توسه پورې باندې موږ په معاش د خپل کورني ژوند باندې پوه نه شو، هغه زموږ د جهالت سبب دی. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. د نیکې او مسلمانې ښځې دویم صفت چې پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی هغه دا دی چې ان نظر الیها سرته. دویم صفت د مسلمانې ښځې او نیکې ښځې دا دی که خاوند هغې طرف ته وګوري نو هغه خوشحاله کړي، یعنې خاوند یې په کتلو خوشحاله کېږي. یعنې دا ښځه خپل رنګ روغن په شرعي حدودو کې دننه داسې ساتي چې هغه خاوند ته خوښ وي، داسې ډول او سنګار کوي کوم چې خاوند ته خوښ وي او خاوند یې خوښوي. خو له بده مرغه چې په دې سنګار او آرایش کې نن ښځې په دوه غټو غلط فهمیو کې غورځېدلي دي. لومبنۍ غلط فهمي دا کېږي چې بعضې ښځې په کورونو کې ډول او سنګار نه کوي، په کورونو کې خو د نوکرانو په شان اوسیږي، لکه د مزدورانو په شان خیرینې خیچنې او ډېرې مردارې جامې اغوندي، ویښته او غیره نه جوړوي، خو کله چې د بهر وځي کوم ځای ته میلمه روانوي نو ښه بیا سنګار کوي. حالانکه قدرمنو اوریدونکو په ښځه باندې د خاوند دا حق دی چې دا ښځه د خاوند دپاره باید سنګار وکړي. دویمه غلط فهمي د ښځو دا ده او اکثرې ښځې په دې کې مبتلا دي، هغوی چې کم آرایش یا سنګار کوي نو د شرعي حدودو نه هغوی تیریږي او دا د دیو سنګار چې کوم د اسلام په مقدس دین کې د خاوند دپاره هغه اسلام اجازه ورکړي د هغو نه خبره تیروي، جایز او ناجایز، حلال او د حرامو پروا اصلا نه کوي. مثلا بعضې ښځې داسې فیشن خوښوي چې د خپل نوکان ډېر زیات لویوي او د خپل د نوکونو حفاظت شروع کوي، بیا د هغو ساتنه کوي تر دې چې دا نوکان پرېږده چې د نوکانو نه چاړې او چاقوان جوړیږي. حالانکه د نوکانو پرې کول او د هغو د حکم د پرې کولو حکم د ټولو نه افضله خبره ده. باید چې په یو هفته کې پرې کړي او که نه وي د یو هفتې په منځ کې 15 ورځو کې او آخري موده یې 40 ورځې ده. که څوک د 40 ورځو نه بره نوکان ساتي هغه اشد ګنهګار دی. درېیمه غلط فهمي د ښځو دا ده چې ځینې ښځې په نامه د سنګار باندې د خپل ویښته کټ کوي او ځان مشابه کوي د سړو سره، او حال دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې سړو باندې لعنت ویلی دی او په داسې ښځو باندې لعنت ویلی. کوم سړي چې ځان مشابه کوي د ښځو سره یا کومه ښځې چې ځان مشابه کوي سړو سره رسول الله په دواړو باندې لعنت ویلی دی. دغه شان بعضې ښځې د ښایست حاصلولو دپاره خپلې وریځې نرۍ کوي، خپلې وریځې اړوي او په غاښونو کې فاصله پیدا کوي. حال دا چې په داسې کولو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې ښځو باندې لعنت ویلی دی. همدارنګه په بعضې ښځو کې دا مرض پیدا شوی دی چې ډېرې نرۍ جامې اغوندي او په سر باندې د خپل ویښته راټول کړي، هغه ټول په یو ځای کې وتړي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ښځو په هکله ویلي دي هغه ښځې چې لنډې او تنګې جامې اغوندي او د خپل د سر ویښته راټولۍ ټول په یو ځای کې تړي د زینت دپاره، رسول الله ویلي چې دا ښځې به جنت ته هم داخل نشي او د جنت بوی به هم د دې پوزو ته ورنشي. نو قدرمنو اوریدونکو باید چې زموږ هر کار د اسلام چوکاټ دننه وي او کومه لاره چې الله رب العزت او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته راښودلې د هغه مطابق موږ عمل وکړو. دا نه چې زموږ کارونه د اسلام د چوکاټ نه بهر شي چې هغه اسلامي حقوق چې خاوند په ښځه باندې لري هغه حقوق په غضب او په لعنت د الله رب العزت باندې بدل شي. الله رب العزت دې موږ ته هدایت وکړي. دریم د نیکې ښځې صفت چې پیغمبر علیه السلام بیان کړی دی چې وین اقسم علیها ابرته،
که خاوند یو داسې کار قسم وخوري چې د هغې پوره کول ښځې سره متعلق وي نو د هغه ښځه دا قسم باید پوره کړي ورته. خاوند قسم خوري په یو کار باندې چې زه به دا کار کوم او هغه کار مربوط دی تر ښځې پورې، نو ښځې مسلمانه ښځې دپاره دا مناسب دی چې د خپل خاوند په خپل قسم کې باید بری وګرځي، هغه خانس نه کړي. دا د نیکې مسلمانې ښځې صفت دی. مثلا خاوند دا خبره کوي چې زه به 15 کسه نن په کور کې میلمه کوم، هغو ته به ښه ډوډۍ ورکوم، نو دا ښه ډوډۍ خو تیاروي ښځی تیاروي، نو دا د نیکې او مسلمانې ښځې صفت دی باید چې د خپل خاوند د هغه په قسم کې امین او بری وګرځي، خالص یې نه کړي. دا نه چې ته یو څه وایي او د خپل ښځه تا ته بل څه وایي چې ستاسې ټول ژوند به په ناخوالي و بدبختي او په مصیبت کې تیریږي. څلورم صفت د مسلمانې ښځې پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې بیان کړی وان غاب عنها نصحته فی نفسها و مالها. د نیکې ښځې څلورم صفت دا دی چې د خاوند په غیابت کې چې خاوند یې په کور کې نه د خپل ځان د عزت او د خاوند د مال حفاظت وکړي. چې خاوند یې په کور کې نه دی باید د خپل عزت هم وساتي، د خپل د خاوند عزت هم وساتي، او کومه مال او دارایی چې خاوند په کور کې پرېښې ده باید د هغې حفاظت هم وکړي. دا نه چې کله خاوند یې په کور کې نو هغه په کور کې پردم کوي، سترم کوي، او چې کله خاوند په کور کې نه نو بیا بې پردګي اختیار کړي. او داسې نه چې خاوند په کور کې د هغه مال ته لاس نه وړي، او چې کله خاوند د کوره وځي نو په ناجایزه طریقې باندې په حرامه طریقې باندې د خپل خاوند مال هر ظرف ته دا مصرفوي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي المرأة راعیة فی بیت زوجها، ښځه د خپل د خاوند د کور نګرانه ده او دا مسئوله ده. پنځم صفت د مسلمانې ښځې پیغمبر علیه الصلاة والسلام داسې بیان کړی دی. د نیکې ښځې پنځم صفت دا ده چې د خپل خاوند د دینداري او ایمانداري فکر کوونکي وي. تل لپاره په دې تلاش کوي چې زما خاوند څنګه دینداره، مسلمانه او با ایمانه وي. د هغه د منځونو، د هغه د روجو، د حلال او د حرام فکر کوونکي وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په حدیث کې صحابه و کرامو رسول الله نه پوښتنه وکړه. پیغمبر علیه السلام حدیث کې فرمایي صحابه و کرام رسول الله نه پوښتنه وکړه چې کوم مال ډېر غوره دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل د ټولو نه بهترین مال هغه ذکر کوونکې ژبه ده، او د ټولو نه بهترین مال هغه شاکر زړه دی چې هغه شکر وباسي، او داسې ایمان والا مسلمان والا ښځه ده چې هغه د خاوند مدد کوي د هغه په ایمان باندې. که خاوند لمونځ نه کوي ښځه تل په دې تلاش کوي چې هغه مانځه ته وهڅوي. که خاوند روژه نه نیسي نو تل لپاره ښځه دې کوشش کې ده چې خپل خاوند روژې طرف ته وهڅوي. که خاوند په منکراتو او په فحشاو کې گرفتاري، ښځه تل لپاره دا کوشش وکړي چې خپل خاوند د منکراتو او د فحشاو نه بچ کړي. نو دا مسلمانه ښځه ده. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې کومه ژوند د ښځې او د خاوند په منځ کې دی هغه د اسلام د چوکاټ دننه وي، چې الله رب العزت زموږ نه راضي شي. او ښځه باید د خپل خاوند ډېر خیال وساتي. هغه خاوند چې هغه د اسلام په امورو به پابند وي. هوښیار سړی تل لپاره کوشش کوي چې له ګناهګارانو نه لرې اوسي، په داسې حال کې چې ګناهګار سړی د بل ګناهګار په لیدلو سره سمدستي په ګناه کې اخته کیږي. یو ګناهګار که د ګناه نه توبه هم ویستي وي، خو چې کله فاسدو سره یو ځای شه نو د هغو یو ځای کېدلو سره سمدستي دا هم په ګناه کې اخته کیږي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته دا سپارښتنه کوي چې تاسو د نیکانو مجلس غوره کړئ، د هغو ملګري غوره کړئ، د بدانو مجلس او د هغو ملګري تاسو پرېږدئ، ځکه چې هغوی تاسو په ګناهونو او په فساد کې اخته کوي. د یو انسان د بد اخلاقه کېدو تر ټولو لوی سبب د الله رب العزت له دین نه لرې کېدل دي او په جرأت سره ګناه کول دي. زه به د یو څو صفاتو یادونه تاسو ته وکړم چې بې حیا خلک په هغو صفاتو کې اخته دي او راګیر دي. اول دا چې بې حیا انسان، ګناهګار انسان تل لپاره په معاملاتو کې بد اخلاقي کوي او په معاملاتو کې کنځلې کوي یو بل ته. دا هغه تر ټولو لومړنی منزل دی چې له عمله خلک له ګناهګار انسان نه بېزاره کیږي. او هر دینداره او غیرتي سړی غواړي چې له داسې سپک انسان نه لرې ووسي، ځکه هغه انسان چې په معاملاتو کې یو بل ته شکنځل کوي، بد اخلاقي کوي، نو هغه انسان ډیر سپک انسان دی.
او د دې لوی لامل څه شی دی؟ دا دی چې دا بېحیا دی. بېحیایي دې ته اړ ایستلی چې ته په معاملاتو کې بد اخلاقي کوه او شکنځلې کوه. نو دینداره انسان، غیرتی انسان غواړي چې له داسې سپک انسان نه لرې واوسي. نیکان خلک په ډیر عاجزي او وقار سره جومات ته ځي، خو بې حیا انسان د حیا د نشتوالي له امله داسې ور روان وي ته به وایې چې دا جومات ته نه دی روان بلکې جیلخانې او بندیخانې ته روان دی. نور خلک تر ټولو لومړی جومات ته ځان رسوي، خو بې حیا انسان تر ټولو وروسته ورځي او تر ټولو مخکې ترې بیرته راوځي. نور خلک په خوش اخلاقي او نرمي سره خبرې کوي، خو بې حیا انسان بیا له بد اخلاقي نه کار اخلي او بده ژبه کاروي. او که د ده سره په معامله کې له یو چا نه غلطي وشي نو د بښنې او تیریدنې په ځای ورته داسې سپکې سپورې وایي چې په اورېدو سره سړي ته حیا ورځي. د دې ټولو لامل څه شی دی؟ دا دی چې ځکه دوی بې حیا دي. دوی د خپلې ځواني ساتنه نه ده کړې، د الله رب العزت احکامو او د الله رب العزت اوامرو ته یې غاړه نه ده ایښې. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې او ارشادات یې په خلاصو غوږونو نه دي اورېدلي، نو ځکه دا بې حیا دی چې بې حیا شي نو په معاملاتو کې بیا بد اخلاقي او شکنځلې کوي. اما هغه ځوانانو چې د خپلو ځواني ساتنه یې په دین سره کړې، د الله رب العزت اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه ایښې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات او لارښوونې په خلاصو غوږونو باندې اورېدلي دي، دا ځوانان باوقاره دي، باعزته دي، پاکلمنې دي، بې حیا نه دي. نو چې بې حیا نه دي په معاملاتو کې هم خوش اخلاقه دي او په معاملاتو کې له بښنې او د تیریدنې نه کار اخلي، د دې پر ځای چې چاته شکنځل وکړي. الله دې موږ ته توفیق راکړي د هغو اعمالو چې په هغو اعمالو باندې الله زموږ په وجود کې حیا پیدا کوي او له بې حیایي نه موږ او تاسو ژغوري. تاسو ګورئ الله رب العزت په صورت کهف کې په 28 آیت کې فرمایي: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وکان امره فرطا. الله رب العزت فرمایي د یو داسې چا اطاعت مه کوه چې د هغه زړه موږ له خپل یاد نه غافل کړی دی او هغه د خپل نفس پیروي غوره کړې ده او د هغه کړنلاره په افراط او تفریط باندې ولاړه ده. په دې کې شک نشته هر هغه کسان چې د خپل نفس پیروي غوره کړي او د خپلو خواهشاتو تابع وګرځي نو هغوی د الله له یاد نه غافله کیږي. چې د الله له یاد نه غافله شه هم دنیا تباه شو او هم آخرت. الله رب العزت بل مثال ورکوي په صورت ملک کې 22 آیت کې: افمن یمشي مکبا علی وجهه اهدی امن یمشي سویا علی صراط مستقیم. الله وایي ښه فکر وکړئ، څوک چې پړ مخې روان وي هغه د زیاتې سمې لارې موندونکی دی او که هغه چې جګه غاړه سم په یو هوار سړک باندې روان وي. تاسو وایئ قدرمن اورېدونکو یو څوک دی پړ مخې په لاره باندې روان دی، دا ډېر ښه لار موندونکی دی، یا هغه انسان چې په جګه غاړه باندې په سمه لار او په سم سړک باندې روان وي. نو د ګنهګار انسان، د بې حیا انسان، د فاسد انسان مثال داسې دی چې هغه پړ مخې په لار روان وي. نو که چا د هغه ملګري غوره کړه، د هغه په مجلس کې ناسته او ولاړه وکړه لکه څنګه چې هغه پړ مخې په لار روان دی، تباه دی، دا انسان به حق له لارې وباسي. او د نیکبخته انسان، د هغه انسان مثال چې هغه د الله د اوامرو او د الله د احکامو پابند دی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشادات په خلاصو غوږونو مني او اوري. د هغه مثال داسې دی لکه چې په جګه غاړه باندې په سمه لار باندې روان وي نو خامخا به د هدف ته رسیږي. نو که تاسو د داسې انسان مجلس غوره کړئ او د دوی په مجلسونو کې ګډون وکړئ، د دوی خبرې واورئ، د دوی ملګري غوره کړئ لکه څنګه چې دوی حق ته رسیدلی دي، انشاءالله د دوی په ملګرتیا به الله رب العزت تاسو حق ته ورسوي. نو درنو ځوانانو،
خویندو او ورونو راشئ د نیکانو په مجلسونو کې ګډون وکړئ د الله رب العزت د دین په مجلس کې ګډون وکړئ په هغه مجلسونو کې ګډون وکړئ چې هلته د الله د دین خبره کیږي د هغو کسانو ملګرتیا غوره کړئ چې هغوی تاسو ته د الله دین رسوي او د الله دین درته بیانوي ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي المرء مع من احب د آخرت په ورځ به هر څوک هغه چا سره وي چې په دنیا کې ورسره محبت و د بدانو مجلس د فاسدو مجلس د ګناه مجلسونه پرېږدئ او په هغه مجلسونو کې ګډون مه کوئ ځکه هغوی خو د الله په غضب او د الله په لعنت کې اخته دي او ګرفتاره دي نو که تاسې په هغو مجلسونو کې ګډون وکړئ کوم عذاب چې د رب العالمین په هغوی باندې راځي په هغه عذاب کې به تاسو هم راګیر شئ بیا الله ته څه ځواب وایي نه راشئ الله دین ته د الله احکامو ته غاړه کیږدئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویناوې واورئ چې یو ځوان په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي کورنۍ کې څه مسئولیت او څه موقف لري د هغه اخلاق د هغه اعمال د هغه لباس باید څنګه وي همدارنګه یوه درنه خور په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي کورنۍ کې څه موقف او څه مسئولیتونه لري باید څه وکړي اعمال یې څنګه وي اخلاق یې څنګه وي جامه او کردار یې څنګه وي والله زه تاسو ته اطمینان درکوم چې د الله په دین کې عزت دی بل ځای عزت نشته په فساد کې عزت نشته په دنیا کې عزت نشته د کفارو په دوستی کې او هغوی سره په مینه کې عزت نشته د مفسدینو او د فاسقو خلکو په ملګرتیا کې او د هغوی د مجلسونو په ګډون کې عزت نشته بلکې هغه سراسر بېعزتي او بېحیایي ده هم د دنیا او هم د آخرت هغه کسان چې له کفارو سره دوستی کوي او د هغوی په مجلسونو کې ګډون کوي د دې لپاره چې د هغوی نه عزت وغواړي الله دې خلکو ته منافقین ویلي تاسو ګورئ الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه وایي بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما ای پیغمبره زیری ورکړه منافقینو ته چې دوی لپاره دردناک عذاب دی اوس منافقین الله موږ ته راپېژني څوک دي الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین هغه کسان دي چې دوی په دوستی سره نیسي کفار بغیر د مسلمانانو نه یعنی د مسلمانانو او د نیکانو دوستی او مجلسونه پرېږدي د کفارو په مجلسونو کې ګډون کوي او هغوی ته د دوستی لاس ورکوي ایبتغون عندهم العزه آیا غواړي هغوی سکه عزت اما دا غریبان نه پوهیږي چې فان العزة لله جمیعا عزت خو ټول الله څخه دی عزت د الله په دین کې دی عزت په تقوا کې دی عزت د نیکانو په مجلسونو کې په ګډون کې دی د فاسدو خلکو په مجلسونو کې خو د سره عزت نشته سراسر بېعزتي ده نو راشئ درنو ځوانانو خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ الله به په دې کې تاسو ته عزت درکوي همدارنګه د بېحیایي دویم اخلاقي زیان دا دی چې بېحیا انسان به تل لپاره بېزړه وي بېزړهتوب داسې یو ناوړه صفت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم ترې الله جل جلاله ته پناه غله اللهم انی اعوذ بک من الجبن رسول الله ویلی دي او موږ باید ترې هم پناه وغواړو ځکه بېزړهتوب سړی سپکوي او د زورورو خلکو په وړاندې یې سر ټیټولو ته اړ باسي خو حقیقت دا دی قدرمنو اوریدونکو چې د الله رب العزت ریښتیني بندگان هیڅکله د الله له دښمنانو څخه نه ویریږي او د الله د دین په بیانولو کې د هیڅ چا د ملامتي پروا نه کوي په داسې حال کې چې ګناهګار انسان هر وخت او له هر چا ویریږي خو د الله جل جلاله څخه نه ویریږي الله رب العزت فرمایي په صورت نساء 108 آیت کې یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وکان الله بما یعملون محیطا دا خلق کولی شي چې له انسانانو څخه خپل کړه وړه پټ کړي خو له خدای څخه یې نشي پټولی هغه خو په هغه وخت کې هم له هغو سره وي چې کله دوی د شپې له مخې په پټه د هغه د رضا پر خلاف مشورې کوي د دوی پر ټولو کړو د الله رب العزت علم چاپیر دی نو د الله رب العزت رښتیني بندگان هیڅکله د الله له دښمنانو څخه نه ډاریږي د دین په بیانولو کې د هیچا د ملامتي پروا نه کوي
ګناهګار انسان هر وخت او د هر چا نه ویریږي. راځئ عقیدې م په الله مضبوطې کړئ، د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ. بې حیا خلک په ښکاره توګه کبیره ګناهونه ترسره کوي، نو الله رب العزت هم د هغوی په زړونو کې نفاق پیدا کوي او په دې توګه د هغو د بدو اعمالو سزا ورکوي. ځکه دا خلک له الله رب العزت څخه نه ویریږي، نو الله رب العزت هم هغوی له هر شي څخه ډاروي. ګناهګار خلک د بېزړهتوب هیڅ موقع له لاسه نه ورکوي او له هر وړوکي او غټ شي نه ویریږي او د خلکو په سترګو کې هم ذلیل او پریوتي وي. ګناهګار انسان ته خلک ډیر په ټیټه سترګه باندې ګوري، هغه په ټولنه کې ذلیل او په ټولنه کې رسوا وي. تاسو ګورئ الله رب العزت په صورت احزاب کې 22 آیت کې فرمایي: سنت الله فی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت الله تبدیلا. دا د الله کړنلاره ده چې د دغسې خلکو په باب له پخوا نه را روانه ده او ته به د الله په کړنلاره کې هیڅ تبدیلي ونه مومې. امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې د ښو اخلاقو 4 نښې ښودلي دي. اول حکمت، دویم شجاعت، دریم پاکلمني، څلورم انصاف کول او له دې پرته چې څومره ښه خویونه دي هغه د دې 4 تابع دي. آیا کوم عقلمند سړی دا خبره کولی شي چې ګناهګار انسان د حکیم، زړور، پاکلمنی او عادل وي؟ نه، هیڅکله به دا خبره ونه کړي. ځکه چاته چې حکمت ورکړی شوی وي هغه ته ډېرې ښېګڼې په نصیب کیږي، په داسې حال کې چې ګناهګار سړی له ښېګڼو نه په ډېر لرې وي، د ښېګڼو نه هغه محروم وي. زړورتوب د حکمت جړله ده، نو څوک چې زړور او حکیم نه وي له اصلاح نه ډیر د فساد سبب کیږي او ګناهګار انسان له دې 4 واړو اصولو نه تش وي، نو ښه اخلاق به پکې له کومه شي. نو راشئ درنو ځوانانو، بې حیایي پرېږدئ، بدلمني پرېږدئ، حیا غوره کړئ او همدارنګه پاکلمني غوره کړئ چې الله په تاسو کې حکمت، الله په تاسو کې شجاعت، الله په تاسو کې پاکلمني او الله رب العزت په تاسو کې انصاف پیدا کړي. په همدې هیله قدر من اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. ما ویل چې اشنا راشي بیا به زړه ورته ښکاره کړم، ما ویل چې اشنا راشي بیا به زړه ورته ښکاره کړم، ګیلې مې په زړګي درته ساتلې ته رانغلې، ګیلې مې په زړګي درته ساتلې ته رانغلې. قدرمنو اورېدونکو، بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ، په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړې وي. هغه انسان چې په بې حیایي کې اخته وي، په فساد کې اخته وي، دا بې حیایي او دا فساد دې انسان ته دنیوي او ټولنیز زیانونه هم رسوي. ګناهګاران هم عجیبه خلک دي، له یوې خوا کبیره ګناهونه کوي او بیا له الله رب العزت نه د نعمتونو سوال هم کوي، هم په ګناهونو او جسم خرڅونه کې اخته دي او بیا د الله رب العزت د رحمت هیله هم لري. نو زه وایم ای ګناهګارانو، ای هغه کسانو چې په بې حیایي او په فساد کې اخته یاستئ، له خپله ځانه پوښتنه وکړئ چې پر تاسې دا غمونه او دا فقر له کومه راغی؟ د خیر او ښېګڼې دروازې مو ولې پر مخ بندې شوي؟ د ستاسو ځمکې ولې شاړې شوي؟ او ولې مو ورځ تر بلې باغونه او کښتونه له منځه ځي؟ دا پوښتنه تاسو د خپل ځان نه وکړئ. غم دا دی قدرمنو اورېدونکو چې ګناهګاران اصلا پر دې خبرو هیڅ فکر نه کوي، په داسې حال کې چې د دې ټولو سوالونو ځوابونه د رڼې ورځې په څېر روښانه دي او هر ګناهګار په دې هم پوهیږي چې د خپلو ګناهونو فصل به په خپله ریبي، خو بیا هم په غفلت کې پراته دي. ګناهګار انسان الله رب العزت د رزق نه محروموي، الله رب العزت د هغو دنیوي ژوند تنګوي، الله یې په مصیبتونو او په غمونو کې اخته کوي، هغوی د خوشحالي ورځ کله هم نه ده لیدلي او نه به یې وویني. تاسو به یې په خپل ټولنه کې خوشحالي په دین کې ده، عزت په دین کې دی، انصاف او قناعت په دین کې دی، په فساد کې نشته. هر ګناهګار په دې خبره پوهیږي چې په زنا او نورو بې حیاییو کې ککړ خلک له پیله غریب وي، او که څه هم چې شتمنو خلکو غریبانو ته د پیسې په ورکولو سره ګناهونه ډیر ښایسته کړي دي، خو حقیقت دا دی
که نن نه وي سبا به ضرور دا خلک په فقر او ناداري کې ګیر شي او که دا خلک له سره فقیران هم نشي او ورځ تر بلې شتمني زیاته شي بیا هم الله ورته عذاب لیکلی دی او د نیکانو خلکو د ډاډ لپاره دا آیت نازل که تر څو هغوی پریشانه نشي تاسې مه پریشانه کیږئ چې دوی فساد کوي بېحیایي کوي او بیا هم ورځ تر بلې د دوی شتمني زیاتیږي الله په صورت احقاف کې 20 آیت کې فرمایي اذهبتم طیباتکم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله رب العزت فرمایي تاسې خپله برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او تاسې د هغو خوند واخیسته الله به په آخرت کې دا مفسدینو او بېحیا خلکو ته وایي نو کم تکبر چې تاسې په ځمکه کې په ناحقه وکه او کومې نافرماني چې تاسې وکړې د هغو په مجازات کې به نن تاسې ته د ذلت عذاب درکول کیږي الله به په آخرت کې وایي ورته چې تاسې د جنت د نعمتونو نه محروم یاست د الله له دیدار او د الله له کتلو نه تاسو محروم یاست ځکه تاسې خپله برخه نعمتونه په خپل دنیوي ژوند کې پای ته ورسول او د هغو خوند په دنیا کې واخیسته نو نن ورځ به الله رب العزت تاسو ته دردناک عذاب او شرموونکی عذاب درکړي بېحیا انسان او ځاني ولوتي انسان به په آخرت کې ټول پیژني په هغه به نښه لګېدلې وي الله دې موږ ترې وساتي همدارنګه الله رب العزت په صورت طلاق کې 22 آیت کې فرمایي ومن یتق الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب څوک چې له الله نه په ویرېدو کار وکړي الله به د هغه لپاره له ستونزو نه د وتلو کومه لار پیدا کړي او هغه ته به له داسې لارې نه روزي ورکړي چې هغه لورې ته د هغه ګمان هم نه رسیږي هغه انسان چې تل لپاره دیانت غوره کوي تقوا غوره کوي د الله رب العزت احکامو او د الله رب العزت اوامرو ته غاړه ږدي زړه کې اخلاص او صداقت پروت وي الله به د داسې لارو نه دې ته رزق ورکوي چې د هغې لارې ګمان به هم دې هم نه وي کړی د دې آیت نه دا خبره معلومیږي لکه څنګه چې په تقوا سره فقر او نیستي ختمیږي په ګناه سره په رزق کې کموالی راځي امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه نه یو حدیث روایت کړی هغه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي بنده د ګناه په وجه له هغه رزق نه محرومیږي چې ورته لیکل شوی وي کمه رزق چې الله تا ته لیکلی خو چې ته په ګناه کې اخته شي الله دې د هغه رزق نه هم محروموي همدارنګه د حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل جبرائیل علیه الصلاة والسلام زما زړه ته دا خبره وغورځوله چې یو انسان تر هغې پورې نه مړ کیږي تر څو چې خپل رزق پوره نه کړي نو تقوا خپله کړئ او په ښه شکل له الله نه غوښتنه وکړئ ځکه د هغه خزانې د هغه له اجازې پرته نه ترلاسه کیږي نو د خپل رزق په تقوا سره غوره کړئ چې الله رب العزت تاسو ته ورسوي ځکه کومه رزق چې الله تاسو ته لیکلی وي که تاسو په ګناهونو کې اخته شئ الله رب العزت د هغه رزق نه تاسو محروموي نو درنو ځوانانو ته زما پیغام او زما سپارښتنه دا ده که د عزت ژوند غواړئ هم په دنیا کې او هم په آخرت کې راځئ تقوا غوره کړئ د خپلې ځواني ساتنه په دین سره وکړئ ځکه بېحیا انسان مفسد انسان مفسد ځوان الله په عذابونو کې اخته کوي تاسو سورت عنکبوت 40 آیت وګورئ الله فرمایي فکلا اخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا ومنهم من اخذته الصیحه ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله رب العزت فرمایي په پای کې مو هر یو د هغه په ګناه سره ونیوه بیا له هغو نه په چا باندې موږ کاڼي اورونکي باد ولیږه چې باد پرې راغی او کاڼي به پرې اورول او څوک یو قوي چاودنې ونیول او څوک مو په ځمکه کې ننویستل او څوک مو غرق کړل الله په هغوی باندې ظلم کوونکی نه و مګر هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کوه دا د پخوانیو حال و چې له فسق او فجور نه ډک ژوند یې تیروه او په پرله پسې توګه د حق تکذیب ته ملا تړلې وه نو پایله دا شوه چې الله رب العزت په دنیا کې هم را ونیول او په آخرت کې به یې عذاب تر دې هم سخت وي
له همدې امله که نن هم خلک په ګناهونو او نافرمانیو کې اخته شي، الله رب العزت به یې د همغوی په څیر راونیسي او سزا به ورکړي. نو راشئ د الله بندګانو ګناه او بېحیایي پرېږدئ. هغه کوم ذات دی؟ علامه ابن قیم رحمه الله فرمایي پر عادیانو د سخت باد عذاب چا راووست چې له امله یې هغسې پیاوړي خلک د خرما د تنې په څیر په ځمکه یخ پراته ول. هغه کوم ذات دی چې په باد سره د هغوی کښتونه او باغونه هم یو مخ له منځه یې وړل او دا خلک تر قیامته پورې د نورو امتونو لپاره د عبرت نمونه شول. د لوط علیه السلام قوم ولې تر آسمانه پورته کړی شو او له هغه ځایه بیرته ځمکې ته راوغورځول شو؟ ځواب دا دی چې د دې ټولو عذابونو سبب له ګناهونو ډک ژوند تیرول ول چې دوی له امله برباد شول. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي. امام احمد رحمه الله دا حدیث په خپل مسند کې ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی کله چې په یو قوم کې ګناه عامه شي نو الله هم پرې خپل عمومي عذاب رانزلوي او هغوی ټول پکې رانیسي. الله وی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. الله فرمایي چې تاسو د الله د فتنې او د عذاب نه ویریږئ چې کله هغه راشي یوازې هغه کسان نه نیسي چې ظلم یې کړی بلکې ټول راګیروي او په دې هم پوه شي چې الله سخت عذاب کوونکی دی. همدارنګه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله وفرمیل کله چې په یو ځای کې زنا او سود عام شي الله پرې خپل عذاب نازلوي. نن په خپل ټولنه کې بېحیایي ته وګورئ، په خپلې ټولنه کې د خلکو سودي معاملو ته وګورئ، د هغوی د بدبختي او د فساد له امله الله موږ په عذاب کې گرفتار کړي یو. الله موږ باندې مصیبتونه راوستي، یا الله دوی ته هدایت وکړي. قدرمنو اوریدونکو، موږ د خپلې ځواني ساتنه هله کولی شو چې پاکلمني غوره کړو او د بدلمني د فساد او د منکراتو نه ځان وژغورو. څوک چې پاکلمني نه غوره کوي نو د پاکلمني د نه غوره کولو تر ټولو لویه بدي دا ده چې زنا ډیره لویه ګناه ده او د لوط علیه السلام قوم چې په کومه ګناه کې اخته وه هغه ګناه له هغوی نه مخکې هیڅ قوم نه وه کړې. له همدې امله هغوی ته تر ټولو سخته سزا الله رب العزت ورکړه چې جبرائیل علیه السلام هغه ټول کړی آسمان ته پورته که او د هغه ځای نه یې الټه یا چپه بیرته په ځمکه باندې وغورځوه. الله رب العزت تباه و برباد کړل ځکه هغوی احساس د مسئولیت نه و کړی. هغوی د لوط علیه السلام وینا نه وه اورېدلې. هغوی د شیطان په لاره باندې روان ول، د خپل مسلک او د خپل هغه دندې د شیطان لارښوونې ګرځولې وې چې هغه یې عملي کولې، نو ځکه الله دوی تباه او برباد کړل. نو آیا له زنا څخه د بچ کېدو لپاره همدا خبره بس نه ده چې له هغې نه ډېرې خطرناکې ناروغي پیدا کیږي او شپه او ورځ په قرآن کریم او نبوي احادیثو کې د هغې رټنه اورو او هغه لولو؟ تاسو راشئ د الله رب العزت کلام پرانیزئ چې الله رب العزت څه ویلي دي. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث واورئ چې هغوی د زنا په هکله څه وایي. نو درنو ځوانانو، راشئ پاکلمني غوره کړئ، د بدلمني نه ځان وساتئ. الله به عزت د دنیا او د آخرت درکړي. او هغه ځوانان چې په خپل ځواني دوکه شوي د دنیا ژوند او د دنیا خواهشات ژوند ګڼلی او آخرت یې هیر کړی دی، هغوی په دنیا کې هم رسوا دي، نه کم عزت لري، نه کم ارزښت لري او په آخرت کې به د الله رب العزت په عذاب کې گرفتاره وي او ټول به یې پیژني چې دا هغه فلانی ځوان دی چې په فساد، منکرات او په فجایو کې ژوند تیروه. څوک چې په دې خطرناکو ګناهونو کې اخته دي، آیا دا ورته معلومه نه ده چې سبا ته به د الله په وړاندې ودرېږي او الله څه ډول عذاب ورته تیار کړی؟ په دې نه پوهیږي؟ آیا پر دې نه پوهیږي چې سبا ته به د دوزخ په اور کې سوځي؟ آیا په دې نه پوهیږي چې د دې نه به د دوزخ خاشاک او خس جوړیږي؟
آیا دا ورته معلومه نه ده چې حتما مرګ راځي او د دروازه به ډبوي؟ الله ته به بیا څه جواب وایي؟ نو راشئ ګناهونه پرېږدئ، ګناهونو ته شا کړئ. که تر اوسه پوه نه وئ اوس په حق باندې پوه شئ. الله ته رښتینې توبه وباسئ تر څو چې الله رب العزت ستاسو ګناهونه معاف کړي او هغه مسئولیت چې یو ځوان په اسلامي ټولنه کې د مسلمان په صفت باندې لري هغه تاسو ادا کړئ. یو شاعر خپل نفس ته خطاب کوي او وایي ای نفسه، آیا هغه وخت نه دی راغلی چې ځان پوه کړم او ګناهونه پرېږدم؟ بد کارونه په ډیر شوق سره کوم، خو نیک کارونه له زړه څخه نه بلکې په شنه زور یې ترسره کوم. تر ټولو لوی جاهل هغه دی چې د خپلې هرې نفسي غوښتنې پیروي کوي. راتلونکې ورځ له عبرت نه ډکه ورځ ده او که سړی غواړي چې عبرت واخلي نو مرګ تر ټولو لوی عبرت دی. یو وار خو مرګ د خپلو سترګو کې وګرځوه. شپې چې کله د خپل بستر ته ورځې او هلته ویده کیږې داسې وګڼه چې زه به نن شپه مرم، الله رب العزت حضور کې به درېږم، زه به الله ته څه ځواب وایم؟ یو وار خو د مرګ نه عبرت واخله. نو ګرانه ځوانه، راشه د الله رب العزت پیغام واوره، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام واوره. په دین باندې د خپلې ځواني ساتنه وکړه، په قرآن باندې د خپلې ځواني ساتنه وکړه. دا نه چې د خپله ځواني په دې کې مصرف کړي چې په ټوله ورځ او په ټوله شپه په منکراتو، فجایع او بدبختیو کې اخته او د خپل نفس او د خپلو خواهشاتو تابعدار ګرځېدلی. نه، علامه ابن تیمیه رحمه الله فرمایي کم خلک چې د اخلاقي فساد نه ځان نه بچ کوي او په ګناهونو کې ډوب وي، الله رب العزت ورته جاهل، ناپوه او په نشه کې ډوب ویلی دي. الله رب العزت د لوط علیه السلام د قوم په اړه فرمایي په سورة نمل کې 55 آیت کې بل انتم قوم تجهلون. حقیقت دا دی چې تاسې سخت د جهالت کار کوئ او په جهالت و ناپوهي کې پراته یاستئ. همدارنګه الله رب العزت په سورة حجر کې 82 آیت کې فرمایي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي ستا په روح قسم ای پیغمبره، په هغه وخت کې پر هغوی یوه نشه غوندې راغلې وه چې په هغې کې هغوی له صده وتلي ول، عقلونو یې کار پریښی و. همدارنګه الله رب العزت په سورة هود کې 88 آیت کې فرمایي الیس منکم رجل رشید. آیا په تاسې کې څوک هوښیار سړی نشته چې دا زما خبرې واوري؟ همدارنګه الله رب العزت په سورة یاسین کې فرمایي ولو نشاء لتمسنا على اعینهم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون. الله وایي که موږ وغواړو نو د دوی سترګې به پوښلې هوارې کړو، مخ به یې ټول هوار شي، سترګې به څټ طرف ته راشي، بیا د دوی د لارې خواته په ځغاستلو وګوري، څنګه به دوی لار وویني، لار نشي لیدلی. همدارنګه الله رب العزت په سورة اعراف کې 84 آیت کې فرمایي فانظر کیف کان عاقبت المجرمین. الله فرمایي چې تاسې خو هغو قومونو ته وګورئ چې هغوی جرم کړی و، د هغوی انجام او د هغوی عاقبت څنګه شو. هغوی داسې مجرمین ول، د الله نه وه اورېدلې، د الله د رسول نه وه اورېدلې، نو الله رب العزت په هغوی باندې د خپل عذابونه راوستل، تباه او برباد یې کړل، نیست و نابود یې کړل. تاسو خو یو وار د هغو واقعیتونه او د هغو قیسې ولولئ چې ولې الله هغوی تباه کړل. نن ورځ چې په مصیبتونو کې، په بدبختیو کې او په کړاوونو کې مسلمانان په اسلامي ټولنه کې راګیر دي، دې مسلمانانو الله هیر کړی، د الله وینا یې هیره کړې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې هیرې کړې دي، نو الله ځکه دوی په مصیبتونو او په فتنو کې ګیر کړي. الله فرمایي ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم.
همدارنګه الله رب العزت په صورت شمس کې 9 آیت نه تر 10 آیته پورې فرمایي قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. الله فرمایي هغه چا چې د خپل نفس تزکیه یې وکړه، د خپل د خواهشاتو تابع نشه، پاکلمني یې غوره کړه، په رښتیا سره هغه بری وموند. او هغه کسان چې د خپلو خواهشاتو او د خپلو هواو تابعداران شول، د خپلو نفوسو تزکیه یې ونه کړه، هغوی ناکام او برباد شول. یعنی ناکام شو هغه څوک چې هغه یې لاندې پټ که. شیخ سعدي رحمه الله فرمایي له خاورې سره د نفس ګډولو معنا دا ده چې سړی خپل ځان په ګناهونو او بدبختیو کې اخته کړي. نو که غواړئ درنو ځوانانو چې د خپلو نفسونو تزکیه وکړئ او الله رب العزت څخه په آخرت کې په اوچته غاړه باندې ودرېږئ، نو راشئ بدلمني پرېږدئ، پاکلمني غوره کړئ. ځکه هغه کسان چې په بدبختیو او په بدلمنیو کې اخته دي، الله رب العزت د هغه نسل دغسې فاسد روزي. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي 3 کسان داسې کسان دي چې د آخرت په ورځ به الله رب العزت ورسره خبرې نه کوي او الله رب العزت به دوی ته د رحمت په نظر باندې نه ګوري. همدارنګه الله رب العزت دوی د ګناه نه نه پاکوي او دوی لپاره دردناک عذاب دی. په دې 3 کسانو کې یو کس هغه بوډا زناکار دی چې ږیره سپینه شوې، اما بیا هم د فحشا او د بدبختیو او د ګناه نه لاس نه اخلي. د سپینې ږیرې نه الله رب العزت حیا کوي، اما دا فاسق په داسې بدبختیو کې اخته دی چې د خپلې سپینې ږیرې او سپین تار نه حیا نه کوي، بیا هم په فساد کې اخته دی. نو بوډا زناکار چې په فساد او په فتنه او په بدبختیو کې اخته یي، الله به د آخرت په ورځ ورسره خبرې هم نه کوي. الله رب العزت به د رحمت په نظر باندې هم ورته نه ګوري او نه به یې د ګناهونو نه پاکوي، بلکې د الله په عذاب او په لعنت کې به ګرفتاره وي. همدارنګه جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي، فرمایي چې محمد رسول الله وفرمایل زه پر خپل امت باندې له دې خبرې نه ډیر ویریږم چې په هغوی کې د لوط علیه الصلاة وسلام د قوم ګناه خپره نه شي. څه حالات، څه په بدبختیو کې اخته یو. الله رب العزت هم ویر کړی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ویرې کړي دي ټول ژوند په غفلت او په بدبختیو کې تیرو. آیا په دې سوچ او فکر کې کله شوي یاستو چې مرګ موږ ته راځي او موږ به په قبر کې ایښودل کیږو، هلته به په خیرورونو خاورې په موږ باندې اچول کیږي، هلته نه بالښت شته، هلته نه کمپله شته او هلته نه فرش شته، نه چراغ شته. الله به موږ ته 2 ملکې رالیږي، زموږ نه به پوښتنې کوي، غیر زموږ د عمل نه به هلته څوک موږ ته په کار نه راځي. دا سوچ هم کله کړی؟ حضرت انس رضی الله تعالی عنه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل هلاکوونکي شیان دا دي. رسول الله ورپیژني هغه بخل چې د بخل اطاعت وشي، هغه خواهش چې د هغه خواهش پیروي وشي، او دا چې سړی په ځان خوښونه کې اخته شي، په ټولنه کې لاندې خلکو ته ټولو ته ښکته باندې ګوري او ځان په ټولو باندې لوړ ګڼي. که یو سړی بخل کوي او که یو سړی د خپل خواهشاتو تابعداري کوي، که یو سړی کبر او غرور کوي، بخل او کبر او همدارنګه د خواهشاتو تابعداري انسان هلاکوي، د الله په عذاب او په بدبختیو کې ګرفتاروي. نه درنو ځوانانو، راشئ د الله رب العزت پیغام واورئ، قرآن ته رجوع وکړئ، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیثو ته رجوع وکړئ چې یو ځوان چې په اسلامي ټولنه کې او په اسلامي کورنۍ کې ژوند کوي، د هغه مسؤلیت څنګه دی او په کومه طریقه باندې باید ژوند وکړي. یو ځوان راځي د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مجلس ته او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي یا رسول الله زه مسلمانېږم خو په یو شرط سره. رسول الله صلی الله علیه وسلم تی پوښتنه کوي چې ستا شرط څه شی دی؟ هغه ورته وایي چې زه د زنا نه نشم صبرېدلی، نو ماته په زنا کې اجازه راکړه. صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین غواړي چې دا ځوان ووهي
چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې دا څنګه خبرې کوي، ادب نه ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي نه څه ورته مه وایي، ما ته یې رانږدې کوي. هغه چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نږدې کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي آیا ته خوښ ګڼې چې ستا مور سره زنا وشي؟ هغه ورته وایي هیڅ کله نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي آیا ته خوښ ګڼې چې دا کار ستا خور، ستا خورزې، ورېرې او خاله سره وشي؟ هغه ورته وایي هیڅ کله نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي ته چې د زنا اجازه غواړې هغه به هم د چا خور، مور او لور او خورزه وي، نو بیا ولې؟ هغه توبه وباسي، مسلمانیږي او در ژوند تر پایه پورې اخلاقي فساد ته په ښه نږدې هغه طرف ته نږدې کیږي نه. نو درنو ځوانانو د خپل میندو عزت په سترګو کې ونیسئ، د خپلو خویندو عزت په خپلو سترګو کې ونیسئ، د خپلو خورزو او ورېرو او د خالګانو د عمګانو عزت په خپلو سترګو کې ونیسئ. کله به هم بدلمني ته مخه ونه کړئ. او هغه کسان چې په بدلمني کې اخته دي هغوی نه خپل عزت پیژني، نه د خپل میندو عزت پیژني، نه د خپل خویندو عزت پیژني او نه د خپلو اقاربو عزت پیژني. راشئ د خپلې ځواني ساتنه په دین باندې وکړئ، ځانونه د خپل دین او د اسلام خادمان وګرځوئ، د صحابه کرامو رضی الله عنهم سیرت مطالعه کړئ. الله دې موږ د دین او د اسلام خادمان وګرځوي. په همدې هیله قدرمن اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته وګورو چې انسان لپاره شیطان څومره ښکاره دښمن دی او تل لپاره شیطان په دې هڅه کې دی چې د الله بندگان د الله رب العزت د دین نه منحرف کړي او هغوی په هلاکت او بدبختي کې ور وغورځوي. حضرت وهب رضی الله تعالی عنه په خپل کتاب کې لیکي په مستندو واقعاتو کې هغه لیکي چې په بني اسرائیلو کې یو عابد و چې د هغه په زمانه کې د ده په شان بل عابد بل څوک نه و. تل لپاره به هغه دا کوشش کوه چې په خپل ژوند کې الله د خپل نه راضي کړي او د الله اوامرو او د الله احکامو باندې عمل کوه. د هغه په زمانه کې د ده په شان بل عابد څوک نه ول. په دغه کلي کې 3 ورونه ول او د دې ورونو 3 ورونو یوه خور هم وه او دې 3 ورونو او دا یوه خور چې دوی درلودله دوی ځان ته بل څوک خپلوان او اقارب نه درلودل. نو اتفاقي طور باندې دا 3 ورونه یو ورځ لاړل جهاد ته، خو په دې سوچ کې ول چې موږ به دا خپله خور چاته پرېږدو چې د دې سرپرستی به څوک کوي. بالاخره دې 3 ورونو ته د دې عابد نه او د دې عبادت ګزار نه بل څوک په سترګو کې ورته رانغلل. نو په خپلو کې کېناستل چې د دې عابد نه بل اعتمادي انسان خو زموږ لپاره نشته دی، دا خپل خور به دې سره پرېږدو او موږ به لاړ شو د الله رب العزت په لاره کې به جهاد کوو. نو دا 3 واړه ورونه راغلل عابد ته. د عابد او دې عبادت ګزار انکار وکړه چې هیڅکله زه دا کار نشم کولی، ستاسو خور زه نشم ساتلی. بالاخره دې 3 ورونو د عابد په دې باندې مجبوره کړه چې د دې خور به د دوی خور به د عابد ساتي. نو د عابد او عبادت گزار دا جنۍ په جدا کور کې هلته استوګنه کړه او د هغه لپاره خوراک او څښاک هلته ورستو او هر څه به یې ورته په دروازه کې ایښودل او بیرته به خپلې عبادت خانې ته راته. تر ډېر وخته پورې دا طریقه جاري وه. آخر دا چې یوه ورځ عابد ته شیطان راغی. وګورئ تاسو د شیطان دښمني قدرمنو اوریدونکو. شیطان تل لپاره په دې هڅه کې چې د الله بندگان د اسلام لارې نه منحرف کړي هغه په هلاکت او په بدبختي کې وغورځوي. او هغه انسان چې د شیطان ومنله او د الله رب العزت د اوامرو د احکامو نه سرغړونه وکړه، الله رب العزت هغه په خپل قهر و غضب کې ګرفتاروي. اوس به تاسو واورئ